د موبایل د استعمالولو په وجه موبایل د بلاست کېدو په وجه په کراچۍ کې درې ماشومان څه شول د دنیا نه لاړل. ملګرو که تاسو هم موبایل استعمالوئ خپل وړو له موبایل ورکوئ نو دا د یو څو کارونه چې دا ضرور کوئ که نه بیا به تاسو هم خفه یئ. ملګرو اکثر زمونږ خلک ولګي که نه چې موبایل کېږدي ماسخوتن او بیا یې سهار راواخلي و چې دا به څه کېږي ډک شوی. د هغه نه پس چې دی نو زمونږ خلک چې دی نو وړو له موبایل ورکړي که نه او چارج ته یې واړه کېږدي او هغه پسې کوي ګیم پې کوي. ملګرو تاسو ته پته ده چې دا موبایل چې کله ګرم شي نو دې خپل لیمټ دی چې کله د 60 او 55 او 60 نه واوړي که نه سنټیګریډ نه ګرمي دی نو دا هسې کې بلاست کېږي. نن سبا که سوچ وکړئ نو هر ګرمي ډېره زیاته شوې ده. موبایل که ته استعمالوې او ډېر ټپیان کې که نه نو هغه ډېر زیات ګرمېږي او هغه بلاست کېدو ته ډېر زر بلاست کېږي که نه. نو ما ټولو ته خواست دی یار چې چېرته هم د شپې موبایل چارج ته مه ږدئ. ګوره چې چېرته تاسو د شپې چارج ته موبایل ږدئ که نه نو هغه ایسته کې 100% ته پوره شي او که نه ملګرو د هغې نه پس هم ګرمي نو بلاست کېږي هم. د هغه نه پس چې تاسو ماشومانو له کله موبایل ورکړئ هغه پې ګیم کوي او بل دا چې چارج ورته رواني او بل دا چې ګیم پې کوي نو هغه څه کېږي بلاست کېدو ته اساني. نو د دې وجې نه تاسو که سوچ وکړئ نن سبا که موبایل هسې در سره نو هغه هم څه کېږي ګرمېږي او څه کېږي بلاست کېږي. بیا که تاسو سوچ وکړئ نو د خلکو په جیبونو کې هم بلاست شو دي. نو اصل حقیقت سره ملګرو په کراچۍ کې چې کومه واقعه راغلې یو درې ماشومانانو چې هغوی له هم موبایل ورکړی او هغوی موبایل چارج ته ایښودی و. یو طرف ته ناست یو ماشوم او بل طرف ته ناست په منځ کې یو ماشوم ناست و هغه سره موبایل ورسره و هغه پکې ګیم کاوه. دې ماشومانو ته خو دا پته نه وه که نه چې دا موبایل به بلاست کېږي خو هغوی پې ځانه ګیم کاوه. چې کله پې ګیم کاوه موبایل دومره ګرم شو چې کله موبایل ګرم شو که نه دوی ته دا پته نه وه. نو چې موبایل ګرم شو एकदम څه شو بلاست شو. چې کله بلاست شو نو هغه دوه ماشومانان چې دي نو هغه یې په ټایم باندې ووژل او هغه درېیم یو چې کله هسپتال ته ویوړ نو هغه هم څه شو ختم شو. ملګرو دا واقعه په کراچۍ کې راغلو او نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو ډېره زیاته ګرمي ده. زموږ هم حق جوړېږي موږ وایو چې تاسو ته وښیو هسې نه چې بله ورځ د ستاسو ماشومانو سره هم داسې وشي.